یو شمېر موټر چلوونکي د ناسمې ګټنې له امله ډېری لویې لارې خرابې شوي. یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانده بار وړونکو موټرو د تګ راتګ له امله د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړۍ له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی دی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادۍ راډیو ته وویل له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار پر لویه لاره غځېدلي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي بارونه یې زیات درانده وي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه نه مراعات کوي. نو سړکونه ډېر خراب شول. په دې لارویو کې یې وزن ډېر باروي.